پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عائشه رضی الله تعالی عنها کور تراغه مسجد ته نشیتلې زکه چې تبه ډیره زیاته وه او ټول ازواج مطهرات بیبیان د عائشه رضی الله تعالی عنها کور تراغلي په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې به اوبه اچولې پیغمبر علیه السلام ورته وی اوبه را باندې کې واچو یو ځل صحابه کرامو انتظار کولو چې نبی علیه السلام به اوس راوځي او موږ له به جمع راکړي ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مکه کې دارنګ مدینه کې ټول جمع به نبی علیه الصلاۃ والسلام ورکولې نو صحابه کرام په انتظار کې چې د معمول مطابق به نبی علیه الصلاۃ والسلام راوځي او جمع براکي انتظار کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې تب ډیره زیاته و تاسو وکړو چې صحابه کرام منځ وکړو او کنه نو ورته ویل عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې نستاسو انتظار کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته په ما باندې او بواچوي او به واچولې د چې څنګه پاسې دو راو ورزیدو او بهوش شو لږ سات پس بیا را پاسې د بیا تاسو کو چې منځ وکړو خلکو کني دې کړي بیا ورته ویل چې تاسو انتظار کوي بیا فرمایل چې په ما باندې او بواچوي او به واچولې چې را پاسې د خو کار نه کول بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام را پریوتو او بیا هوش شو دریم ځل بیا را پاسې بیا تاسو وکړو بیا ورته عباس رضی الله تعالی عنہ وی چې نه صحابه کرام لا منځ نه دې کړي پیغمبر علیه السلام ورته بیا وی فرمایل په ما باندې او بواچوي او به په واچولې همت نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت نو بیماری ډیره زیاته وا تو ډیره زیاته شدیده وا نو دی وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام را پانه سي دا حکم یو کو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته او ای چې هغه منځ وکي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جمع ورکول شروع کړل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منځ شو وته صحابیه فرمای چې آخري ظلمنه من تلاوت اورېدې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو هغه د ماخام منځو چې ماخام منځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جمعرات پر ورځ یا د جمعې پر ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام د ماخام منځ پڑھاو کو او په دې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سورۃ المرسلات تلاوت کا ودا موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه آخري منځ اورېدلې د آخري تلاوت اورېدلې دې نه پس جمعه هفته او اتوار په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام منځ د پاره نه دی راوته د اتوار پورز د ماسپخین مزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوته او چې کله راوته نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مستمخ کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ماسپخین جمع ورکا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولاړو نو د ابوبکر صدیق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقتدا کول او باقی چې رسول صحابه کرامو هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اقتدا کوله په دې ذریعہ سره د ماسپخین منځ وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور تلاړ د اتوار رضوا بیا د مازیګر منځ له هم راونه وته د ماخام منځ له هم راونه وته د ماسخوتن منځ له هم راونه وته ابوبکر صدیق رضی الله عنه جمع ورکول د پیر رس چې شو کلام د سحر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مستمخ کې شوی دی دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی الله تعالی عنها ته او فرمایل چې د حجرې دروازه کولاو کا د حجرې دروازه چې کولاو کا نو صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدا ځکه چې نبی علیہ السلام په خپل د حجرې د دروازې نه اخکارېدو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخکې شوی دی جمع ورکړي او رستو کېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته حکم وکړ چې منځ پورا کا منځ پورا کا انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کله مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولید وینځدې و چې مونږ منځ مات کړي وي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تم خپل ځان ور رسولې وي ودا اخري ځل باندې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیدار مونږ وکړ مونږ نبی علیہ السلام اولید په باندې کې دروازه بند شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ د نظرونو نه پناشه بدن لاړ کورتا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله جمع ورکا کورتا لاړ وې کتم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طبیعت نن لګ خدي تبه په کما شوی وا نو اجازه ته او غوښتو چې زما خپل د بیبي کور ته لاړ شم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو کور والا د مدینه منورې نه لګ بهر پاتې کېده اجازه ورته ملاو شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړ نور صحابه کرام هغه هم بهر وتل خپل کارونو کې لګیا شو او دا سوچ وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نور رزو په نسبت باندې کې نن خاله طبیعت نن خاله ان قریب بدا بیماری ختم شي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا بهر راوځي
په دې کې دا د پیر رز ده او چې څنګه نور راوخته نور چې تیزیدو دې سره ته به هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیره سیوا کېده زیاتې ده. د عایشې رضی الله تعالی عنها رور راغی عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او کتل چې ورسره مسواک په لاس کې نو اشاره ورته وکړه مسواک یې وغوښته او مسواک نبی علیه الصلاۃ والسلام په آخر وخت کې مسواک وکړ او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ګوته اوچته کړې ده دا دعا غواړي اللهم بالرفیق الاعلى اللهم بالرفیق الاعلى یا الله هغه اوچت ځای رفیق اعلی چې کوم د انبیاء کرامو ځای دی په هغې کې ماته ځای راکړي. عایشه رضی الله تعالی عنها پوه شوه چې د مرګ وخت نږدې شوی دی ځکه چې فرشته به راتله او د نبیانو نه به اجازت غوښته نو څومره چې انبیاء کرام دي ټولو اجازت ورکړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام هم اجازت ورکړه. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شهادت ګوته اوچته وه او نبی علیه الصلاۃ والسلام ګوته لاندې کېغوسته او د بدن نه روح چې کوم دی هغه پرواز وکړ. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو. نو دا خبر چې کله صحابه کرامو واورېده نو صحابه کرامو باندې کې یو عجیبه حالت راغی یو عجیبه کیفیت په صحابه کرامو باندې راغی. د علی رضی الله تعالی عنہ دا حالت دی چې علی رضی الله عنه باندې څنګه د وفات خبر ولګېده فوراً بېهوشه شو. عثمان رضی الله تعالی عنہ یو ځای کې ناست دی ډډه یې وهلې ده او چا سره خبرې نه کوي د غم د وجې نه بالکل خاموش په یو طرف ته ناست دی. د عمر رضی الله تعالی عنہ دا کیفیت دی چې عمر رضی الله عنہ تور راغستې ده او فرمای چې کچا اوویل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شوی دی نو په توره به ترې سر ووهمه. نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دی وفات خپل د رب ملاقات لتلی دی ان قریب به نبی علیه الصلاۃ والسلام واپس راشي. نو صحابه کرام ته چې خبر رسي راځي په مدینه په مسجد نبوي کې څوک یو طرف ته کینی څوک بل طرف ته کینی او څوک خبره د یری د وجې نه نشي کولی. عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات غوسه دی. په دې کې یو صحابي هغه خپل په سورلۍ باندې کېناستو فوراً ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې لاړه. چې کله هغه پسې لاړه نو د جړا د وجې نه د غم د وجې نه اواز ترې نه نوځي بلکې چې څنګه ورنږدې شو نو د سترګو نه یې غټې غټې اوښکې روانې دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله ولید پوه شو ورته وی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو سر ورته وخوځولو چې او نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فوراً راورسېد او چې څنګه راغی اجازت یې وغوښته کور ته دننه لاړ او نبی علیه السلام باندې کې یو څادر پروت و هغه څادر یې راوچت او وی جړل او د سترګو نه اوښکې روانې دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تندي باندې کې ښکل کړ او د دې نه پس راووته بار مسجد ته راغی. صحابه کرام یو ځای کې بل ځای کې ناست دي. عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات غوسه دی. عمر یې د لاس نه ونیسه او لاړو په منبر باندې کېناستو او خطبه دا یې وویله.